د هلمند په ګرمسیر ولسوالۍ کې یو موټر اوبو ته لوېدلی چې پکښې سپاره 6 تنه مړه سوي دي. په مړه سوو کسانو کې موټر چلوونکی، یوه ښځه او 4 تنه ماشومان دي. کندهار کې د وچې میوې ټولنې مسؤلین وایي چې د تیر کال په پرتله سږ کال له دغه ولایت څخه له هیواده بهر ته د وچې میوو په صادراتو کې 10 سلنه زیاتوالی راغلی دی. د وچې میوې ټولنې مشر عبدالاحد ویلي چې د میوو ډیره برخه هند، پاکستان، قزاقستان، امارات، کاناډا، جرمني، امریکا، جاپان او انګلستان ته لیږدول شوي دي. د ماشومانو نړیوالې ورځې په مناسبت او د ماشوم د لا هڅونې په موخه د اکسوس کتاب پلورنځي د هیلو نړۍ په نوم کتاب چاپ کړی دی. په دې کتاب کې د ماشومانو لپاره کیسې راټولې او چاپ شوي دي چې په داستاني بڼه پکښې ټولنیز ارزښتونه سپړل شوي دي. ټاکل شوې د افغانستان کرکټ ملي لوبډله د راتلونکي 2024 زیږدیز کال په جنوري میاشت کې خپلې 3 سیالۍ له هندي لوبډلې سره په 6 اوریزه بڼه ترسره کړي. دغه سیالۍ د جنوري میاشتې پر 11، 14 او 15 نیټه د هند په موهالي، اندور او بنګلور ښار کې ترسره کیږي. روسیې رسنیو ویلي چې په G20 مجازي غونډه کې دغه هیواد ولسمشر ولادیمیر پوتین د برخه اخیستو خبر ورکړی دی. دغه غونډه ټاکل شوې چې روانه اونۍ د چهارشنبې په ورځ ترسره شي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین به هم پکښې برخه واخلي.